السلام علیکم هیوادوالو اوریدونکو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پودکاستونو مینوالو هر کله زه داوود جنبشم. امروز در مورد یک بخش دیگر از ارزش‌ها یعنی گنج‌های نهفته افغانستان صحبت می‌کنیم و از آقای غنی راجع به آنچه در این زمینه انجام شده یا باید انجام شود می‌شنویم. ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی تاسو مې هم د زړه له کومې درناوي ومنئ وی بل خبرونه ته ستړي مشئ. زه ډېره مننه له تاسو نه. تاوده سلامونه ټولو وطنوالو ته، خویندو ورونو ته، هر چیرې چې دي. د هغوی په استازیتوب بیا تاسو ته کور ودانۍ وایم. ډېره مننه. علیکم السلام. پیل کې د لپاره چې ځان را نشي غواړم وپوښتم چې ښه نن موږ افغانستان په پوښلو او پټو خزانو باندې غږیږو، نو د پیل کې غواړم وپوښتم چې افغانستان د جیولوژي له پلوه څومره مهم دی او په خپله دغه پیژندنه د افغانستان د جیولوژي څومره مهمه ده؟ پیژندنه زښته ډېره مهمه ده. په دې باندې مثال په توګه کابل ته وګورئ. کابل د زلزلو په مرکز باندې ودان ده. د یو خوا نه د پغمان او له بلې خوا نه سروبی. او که دا نظر کې ونیسئ، ساختمانونه چې جوړوي او بې له دې سنجش نه جوړ سي او پوړونه جوړ سي، دا زښت ډېر خطر ده. پوهېږئ ولې کابل کې څو پیړۍ خلکو یوازې کاګل نه او له چنار د ستکو نه کورونه جوړول؟ ځکه په 14مې پیړۍ کې کابل یو میاشتې زلزلو نه وټکېده او کورونه وران شول. همدارنګه چې نورو برخو باندې وګورئ، دا ټول سره تړلي دي. بلې خوا نه د افغانستان زیرمې باندې، پټې زیرمو باندې چې یوازې معادن او ګازو دا نه دي، انرژي ده، نور شیان دي چې لا موږ ورباندې نه پوهېږو. ځکه د انسان پوهه هغه شی نه ده چې کایناتو باندې پوه سي، دا کشفول دي. نو لومړی وخت کې سلها میلیونه کاله مخکې شمال او جنوب د افغانستان دوه مختلف براعظمو پورې تړلي وو. دا یو ټکر راغی، د هندوکش او هیمالیا غرونه یې سره یو کړل، نو دا برخه راغله. دوم کابل جزیره وه، دا له هندوستان نه بیله وه. او که دې باندې سړی پوه نه سي، د ستر د مسو معادن چې کابل او لوګر او دې کې پراته دي، په دې اهمیت باندې نه پوهېږي. او بله برخه یې دا ده چې مثال په توګه شیر دروازه او اسماعیل غرونه د عمر له نظر نه تفاوت لري، او دلته هم دا پکار ده چې د اباد باندې پوه سو. نو جیولوژي اساس د موږ د جغرافیې ده. او لکه چې اوبه مختلف هېوادو سره تړي، لاندې د ځمکې پلیټونه ورته وایي، دا پلیټونه نور ممالکو سره تړي. د مثال په توګه پکتیکا کوټې سره تړلی ده، پلیټ په دې باندې ده او اخواته وزیرستان او دې باندې. که پکتیکا کې چې ډېر احتمال لري لوی ذخایر د ګازي او د تیلي، دا بې له دې نه چې په دې پلیټو باندې پوه سئ، نه پوهېږئ ورباندې. همدا رقم هرات حوزې کې څومره تیل دي، دا برته ترکمنستان او دې سره تړلې، او شمال شرق آمو سیند تاجک. نو ضروره ده چې په دې باندې موږ واقعا پانګه واچو، علم پیدا کو او پوه سو چې هم زیرمې څه دي او هم خطرات لکه زلزلو دې غوندې څه دي. یعنی که معدن لټوو، خپله جیولوژي باندې باید ډېر سم پوه شو چې کم جریانونه په تیرو وختونو کې تیر شوي دي او کم شیان کمې خواته تللي وي، او د دې ترڅنګ دا معلومات هم پیدا کړو چې کم خطرونه او کم موقعیتونه راته په طبیعت کې شته. بالکل. ځکه د افغانستان راتلونکی هوسایي په دې پورې تړلې ده چې څه رقم علم پیدا کوئ او جیولوژي چې خدای جل شانه زښت ډېر لوی نعمتونه راکړي دي، دا به انسان په نعمت باندې بدل کړي یا خدای ناکرده په غضب باندې. در بسیاری مناطق مهم از نظر جیولوژیک ما در این حال معابد هم وجود داشته.
این همزیستی چه سابقه داره و با کدام زمان برمیگرده؟ ابتدا حداقل به دوران بودایی و زردشتی ما برمیگرده و شاید پیش از اون هم باشه. من یک بار که نقشه آثار باستانی افغانستان همراه فرانسوی ها ترتیب میکردم، تقریبا یک به یک آثار عمده باستانی ما با معادن عمده ما ارتباط داره. عینک یک نمونهش است، اما نمونه‌های دیگه است. طلاتپه شبرغان که یک بعد از مصر یکی از کلانترین ذخایر تاریخی طلایی است از دوره برنج، یک نشان دهنده است. لعل بدخشان در مصر باستان تا کوریا رواج داشته و همیشه یادآوری شده. بخش دیگهش معلوم تاریخ زراعتی. اگر فردوسی رو ببینیم، طور مثال شاههای افسانوی را ارتباط میده به کدام عناصر را کشف کردن و در اختیار انسان قرار دادن و تمدن ایجاد شد و خاصتا بلخ دی همیشه باعث یک محل پیش قدم و ممتاز مطرح میشه. در عصرهای معاصر از دوران احمدشاه بابا تا شیرعلی خان ما صنعت نظامی داشتیم. توپ بزرگی که در پیشروی موزیم لاهور مانده شده است توپای احمدشاه بابا است. همچنین از عصر شیرعلی خان ما فابریکای نظامی داشتیم. بنابراین یک بخش دیگه ازی به تاریخ نظامی تعلق میگیره. فردوسی بازم همیشه از خنجر هندی نام میگیره. از نگاه نقش متخصصین بیرونی تا حدی که معلومات فعلی موجود است، عبدالرحمن خان اولین فرد بود که بیولوژیستا را انگلیس استخدام کرد به صورت منظم و دلیل عمده از این بود که فابریکه حربی که در باغ علمگنج که فعلا نزدیک پل آرتن قرار داره زغال میخواست. میفهمین که یک دلیل عمده که جنگلات کابل و اطراف از این محو شد از خاطر از این که با چوب فابریکه چلانده بشد و تحقیقات ابتدایی انجام شد، اما در وقت وسایل ترانسپورت وجود نداشت. به صورت منسجم اساس در دوران صدارت داود خان گذاشته میشه که مرحوم دکتر ماد یوسف خان بر مدت زیاد وزیر معادن و صنایع افغانستان بود و بعد از او صدر اعظم افغانستان بود. این اساس سروی جیولوژی گذاشته شد و در این زمان هم سروی معادن و هم سروی نفت و گاز افغانستان به صورت منسجم صورت گرفت و یکی از نتایج از انکشاف منابع گازی ما در شمال افغانستان بود که صادرات به اتحاد شوروی صورت گرفت و در وقت گاز تاجیکستان از ما تهیه می شد و در ختم دوره داود خان تقریبا 10% عواید ملی ما تنها از این منبع صورت می گرفت. در این بار هم تحقیقات از طرف انگلیس ها هم از طرف امریکا، مگر خاصتا تحقیقاتی که از طرف متخصصین اتحاد شوروی صورت گرفت، قابل توجه و چشمگیر بود که بعداً بعد از جمهوریت ما اقدامات دیگه کردیم، مگر اساسات گذشته و تعلیمات یک قسمت متخصصین افغان که مثل دکتر سیف یوسف خان اول در جرمنی تحصیل یافته بودن و او با پول افغانستان فرستاده شده بودن و مخصوصا نوع توامنیتی که در تحقیقات جیولوژی با اتحاد شوروی سابق با وجود آمد اساسات شناخت جیولوژی مدرن در افغانستان گذاشت. اړخونه ډیر دي. زه به هر یو باندې لنډه پوښتنه وکم، خو دلته غواړم په دې پوه شم چې ښه دغه پلټنې چې سابقه ډېرې لرغونې زمانې ته هم تېرېږي، بیا وروسته د معاصرو وختونو کې هم پلټنې شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ ادارې لخوا په دې وروستیو کې تاسې اشاره درلوده، حتما به هغه پلټنې چې پخوا کې دي او دغه امکانات چې اوس ټکنالوژۍ په تېره بیا د فضا نه د سپوږمکیو یا اقمارو له لارې منځته راغلي دي، دې به کار ډېر اسان کړی وي. او نه، او په دې معنا چې باید دې ته وګورو چې څه رقم معلومات هم پکار دي. یو عمومي اساسي معلومات دي چې هغه باید په دې راځي چې عمومي هوایي سرویګانې باید او دا خاص شرایط لري. په دې معنا چې یو کال کم لکم باید خاص تیاری دي چې ټوله ساحه وګوري. هغه وخت کې چې زه د مالیې وزیر ما د مسئلې باندې ترکیز راوړم، مګر ټول باندې نه ما ته وویلې
نه افغانستان څه نه لري مګر ما پس شابه ویلې د لیونی د افغانستان کې غیر له تیګو نه بل شی نشته نو زه مجبور شوم چې له خپل عوایدونه چې زښت ډېر لږ و اداره د جیولوژي د امریکا په لومړني قدم کې استخدام کړم پیسې تاسې ورکړې پیسې موږ ورکړې په اول کې پس له هغه نه چې دوی پوه سو چې دلته څه شي دي 200 میلیون ډالر یې ورکړل د هوا نه سروې اساسات ښیي اوس له هغه ټکنالوژي نه چې نن موجوده ده معلومدار د ځمکې لاندې دوی لیدلی سي په مراتب دقت باندې مګر دا یې اولي مرحله ده او دې کې روسانو کافي پرمختګ کړی و چې د ځمکې هغه چې میداني تحقیقات ورته وایي هغه سرته ورسیږي له بد مرغه نه د شوروي اتحاد له منحل کېدو سره انسټیټیوټونه شخصي سول او ما هر څه کوښښ وکړ د مالی په وزارت وخت کې دا اسناد پیدا کړم او په رسمي توګه حتی له روسیې نه واخلم دوی سره نه وو ځینې برخې په انګریزي ترجمه سوي اما مخصوصا په کونړ او نورستان کې موږ مجبور شو دا سروې پس ته خپله وکړو ځکه نقشې سمې نه وې دلته موږ یوه لویه پانګه موږ د پولیتخنیک استادان دي چې خدای دې دوی لري دوی هم لیکنې کړي دي او هم په دې څېړنو کې شامل او خاصتا دوی خپل یادداشتونه نیولي وو دا یې دومه برخه ده دریم اقتصادي نتایج د دې سنجول دي او دا بیل دی نه چې وفریات وکړي تر څه کیندنې ونه کوي او وفریات نه دا نه تثبیتېږي چې هغه شی چې تاسې ورباندې یقین لرئ ستک نسته او هلته ده چې بیا واقعي ارزښت معلومیږي او دې برخې کې لوی کمپنۍ چې پانګه اچي دوی ژیولوژیستان دومره اهمیت لري چې ځینو ته یې 10,000 ډالر په ورځې کې ورکول نه پوهېږم اوسني قیمتونه څه دي نو د ابعاد د علم فرق لري او په دې اساس باندې بله پوه هم چې پکار ده د قراردادو ده او بیا د استخراج ده ځکه چې استخراج کې که ټول صلاحیت هم ورکړل کمپنۍ ته بیا هم تاسو په هوا کې پاتې کېدلی سئ نو مراحل زښت ډېر دقیق دي ډېر سخته توجه غواړي دا یوازې په دې نه کېږي چې له هوا نه وسنجول سي هوا کار آسان کړی مگر برته خبره په ځمکې باندې ده دقیقاً به این مراحل تا حدی که حوصله برنامه باشه میپردازیم شما از 2-3 مورد یاد کردین که امریکایی ها دایی بوده قبل از او شوروی ها بوده و قبل از او خود افغان ها به نحو دخیل بودن هرچند شما گفتین که روسا کارهای وسیع‌تر انجام دادن با وجود از اینکه اسنادی که اونا تهیه کرده بودن به دست شما نرسیده ولی اگر فعلا به تمام از اینا آل از اینجا دوباره نگاه کنیم یافته های کدام یکی از این منابع بیشتر قابل اعتبار خواهد بود مسئله اعتبار بیشتر یک منبع نیست مسئله اساسی ترکیب است طور مثال عینک به طرف قرارداد بدون مطالعاتی که از طرف متخصصین اتحاد شوروی افغان ها انجام شده بود صورت گرفتن نمیتونست اما بعد از او بازم نوع قرارداد قسمی بود که وقتی که چینای‌ها کار عملی رو شروع کردن از وعده هایی که داده بودن برآمدن چون نوع قرارداد ماهیت مسئولیت ها را به شکلی که قابل تطبیق عملی باشه و در یک محکمه بین‌المللی مورد اعتبار قرار بگیره انجام نداده بود په دغه پلټنو کې چې مخکې مرته اشاره وکړه د بیلابیلو منابعو او هیوادو لخوا چې تر سره شوي دي ټول شان فکر کوئ سپړل شوي دي ټول اړخونه زموږ نه دا ابتدا دا بالعکس دا ابتدا ده دا یو تهداب ده تخمین چې موږ 1,000 میلیارد ډالر تر 3,000 میلیارد ډالر لرو یو دفتر د امریکا دفاع وزارت دا د دوی تخمینو لاغه تخمین نه واقعیت ته تک ډیر قدمونه لري لکه چې هغه یو غره په سر کې ده او تاسې کته په اوارې باندې خطل دا ته ګران کار ده او نقشه غواړي بې له هغه نه دا د ځان غولول دي اما هغه شي باندې چې پیږو هغه شی چې د ځمکې مخکې دي زښت ډېر سته اوس خبره په دې کې ده چې څنګه انسجام باید راسي چې دا د ټول ولس د هوساینې دپاره استعمال سي یعنې هغه څه چې وینو هغه خو شته هغه څه چې لاندې دي هغې باید پلټنې وشي اوس راځئ په دې ته هم شو تاسو یو اشاره وکړله چې
شی چې وویل شي همدغه پړاو نه دی، د هغې د جیولوژیکي پلټنونه د ځمکپېژندنې پلټنونه نیولې تر هغو پورې چې تاسو یو شی مومئ، بیا تر هغو پورې چې یو څوک راځي دی کې پانګه چې مختلف پړاوونه دي، حتما موندنه یا د یو چا نظر چې دلته به دا شی د پانګونې معنا نه لري. راته ویلی شي چې دغه پړاوونه څه دي تر هغو چې یو څوک راشي حاضر شي چې پانګه پکې واچوي؟ پړاوونه دا دی چې لومړی قدم کې باید حدود تعیین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان چې کوي هغه معلومات چې د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی سي هغه باید موجود دي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډیره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چې څومره ګټه پکې ده، د دولت برخه به څه او مخصوصا معدن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري او اوبه چټلۍ چاپیریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي او د حقوقي نظر نه او چاپیریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مودې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستانو لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسئول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دویم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلیږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي او تنها خېټې لاندې کړي، او برته حکومت دې ته مجبور کړي چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وخت دا شیان تېرېږي په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده. ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سئ، د مثال په توګه که ګاز خرڅوئ چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي او دواړه خوا سویچ د نورو په لاس کې، خو دلته ستونزې راځي. د شوروي وخت کې لکه چې همدغسې و فکر کوم. بلکل همدغسې و، ځکه معلومه نه وه څومره وتلي دي. او د منځ کې بله خوا هم چې زښته ډېره مهمه ده جنبش صاحب، دا ده چې قرارداد ورکوئ د مثال په توګه د مسو، دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایطي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پولیتخنیک استاد و، انګلستان کې خپله دوکتورا په عینک باندې لیکلې وه. حداقل 12 رقمه مرمر معادن په عینک کې پراته دي. او یعنی قرارداد که کوو باید وایي چې یوازې مس تاسې دي، دا نور یې په موږ پرېږدئ. هغه نسي کېدی. او له هغه نه تېر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې 100 چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلي خبرې برته راځي تر چې واقعي ملي پوهه، دا شخصي پوهه نه ده، دا یو ملي پانګه یې باید. موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د معدنو صنایع د وزارت باندې ایښودل سوی دې له جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لوی عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده. او بل موږ یوه لویه فاجعه دا وه چې انجینر صاحب جمعه محمد محمدي چې پس د بیړنۍ لوی جرګې نه د معدن د وزارت مسؤلیت په غاړه واخیسته او واقعا یو عظیم بشري پانګه په خپل ځان باندې شهید سو. وقتی چې پاکستان کې الوتکه یې ولوېده او یو ټیم هم ورسره و، دوی ټول شهیدان سول. دلته منفي برخه دا وه چې موږ تداوم نه لرو او پانګه چې منځته راغلې وه تر ډېره حده پورې وطن کې نسته. او ډېره ضروري ده چې د معادنو د ګازو نفتو نورو برخو د ځمکې لاندې منابعو دپاره
موږ بشري پانګه ایجاد کو او د ځوانانو لپاره اما خاص غوښتنه او پیام داده چې راتلونکی دې پورې تعلق لري، په دې پورې تړلې ده، په دې ټولو ابعادو باندې باید تاسو ځان پوه کړئ او دې ته چمتو سئ چې د دې عظیمو منابعو مدیریت په غاړه واخلي. تشکر. بحث در این مورد بسیار وسیع است و من میخوایم که کوتاه به مسائل عمده و مهم بپردازیم. من فکر میکنم وقتی که صحبت میکنیم راجع به ذخایر طبیعی افغانستان، منرال های جامده از منابع هیدروکربنی باید تفکیک کنیم، چون غالبا وقتی که شما میگین منابع زیرزمینی فکر میشه که همه از اینا زیر یک تعریف یک معدن میاد، در حالی که چنین نیست. مطلق حرف شما بجایز و انواع مختلف باید از هم تفکیک شود. در قدم اول نفت و گاز باید از معادن به صورت عمومی تفکیک شود. باز در داخل معادن طبقه بندی های واضحی دارین بین انواع فلزات و نوع استعمال از این فلزات، مقدار ذخیره از این فلزات، شیوه موجودیت از این فلزات، قیمت فعلی و پیش بینی قیمت های آینده بعد از این فلزات و خاصتا شیوه استعمال از این فلزات و نوع استعمال. یعنی ای که آیا یک فروشنده مواد ابتدایی از این فلزات میشن یا این فلزات مبدل میشه به یک سرمایه‌گذاری بزرگ که صنعتی شدن افغانستان و ایجاد زمینه کار وسیع و منبع عاید و در عین حال نقطه کلیدی است که آیا این منابع تنها برای نسل‌های فعلی استعمال میشه یا قرارداد با نسل‌های آینده است که آینده را در نظر بگیریم. چون ما شما سر سال 2047 صحبت میکنیم، یکی از نقاط عمده است که برای از او سالگرد 300 سالگی افغانستان معاصر چی رقم اقدامات صورت میگیره که آینده نگر باشه. بیا هم ډیر تفصیل ته خو به نه ځو، خو بیا هم یو تصویر که ورکو د هغو معلوماتو نه چې تر اوسه پورې د دولت د رئیس په توګه ستاسې په اختیار کې و یا د مالیې په وزارت کې لومړني معلومات څه دي د دغه منرالونو په باره کې، جامدو منرالونو په باره کې، چې دا به کېدای شي څومره وي؟ تاسو یو تخمین وایي چې د 0 میلیاردو نه تر 300 میلیاردو ډالرو پورې، او څومره به ګاز لرو؟ آیا د ګازو له پلوه هم همدغومره اهمیت لرو څومره چې د جامدو منرالو له پلوه یې لرو؟ لومړی به د دومره برخه د سوال ته ځواب ورکړم. تر اوسه پورې اصلي څېړنې د ګازو د پټرولیم دپاره نه دي سوي. عمده دلیل دا ده چې د ګازو پټرولیم څېړنې په شمال د افغانستان کې د شوروي اتحاد له پلوه وسو. 2 وارې که محافظه فضایي او مرحوم میوانوال مساوات کې دې باندې لیکلي وو و دولت د افغانستان د دې اقدام وکړ چې نور کمپنۍ له اروپایي هېوادو او امریکې نه راوړي، د شوروي اتحاد مخالفت سره وړاندې سو او خلک رانغلل. فرانسویان یوازینی ګروپ و چې پکتیکا کې تفاوضات وکړل د توتل کمپنۍ، او دا په 1986 کې ما په یاد دي، او له ښه مرغه نه تیل پیدا کړل، مګر هغه وخت کې د هغه وخت ټکنالوژي سره هغه ګرانه وه. کټواز و دغه سیمې کې شاید کټواز یوه لوی منبع د عبدالرحمن خان په وخت کې سراج تواریخ کې دا ثبت شوې ده. په هرات کې تیل خپله ووتل او بیا هغه امر وکړ چې څا وتړي. نو یې موږ لویې زیرمې په سرپل کې دی، او سرپل کې نه پوهېږم تاسو تشریف وړئ که نه. سرپل 2 شیو باندې مشهور ده. یو ډېرترین د لاله ګلونه د رنګ له نظر نه په سرپل په ولایت کې دي، او بل معلومدار د تیل څاګانې دي، او د تیل څاګانې په تپو کې دي، دا په هوارې کې نه دي. اما دا یوه لویه منبع ده. د هرات برخه چې د کشک ساحه ده، خاصتا د هلمند برخه او د کټواز لا سم تحقیقات ورباندې نه دي سوي، او دا ډېر لازمي ده چې دا تحقیقات وسي. هوایي آخري ټکنالوژي چې ما لیدلي دي په بغلان کې هم دا احتمال شته. د تیل برخې کې دا نه دي چې موږ به په یو صادر کوونکي باندې بدل کړي، اما د داخلي مصارفو دپاره د اهمیت وړ دي، او دا
توجه غواړي. ګاز بل رقم ابعاد لري او احتمال دی چې د ګاز ذخایر د توجه وړي او په منطقې یا نړیوالې سطح باندې هغه نورې څېړنې غواړي. د منرالونو په باره کې زموږ خلک پوهیږي چې مثلا اوسپنه لرو، مس لرو، سره زر لرو، په د اخرو کې د لیتیم او یورانیم په باره کې ویل کې دا داسې یو اصطلاح ګډه شوی چې افغانستان د لیتیم او سعودي عربستان دی. دا واقعیت دی؟ یعنی بنسټ لري دا خبره؟ بله، دا واقعیت لري په څو دلیلو باندې. یو، د شوروي اتحاد متخصصین لخوا په ننګرهار او کونړ کې څېړنې وشوې، همدغه په غزنی کې او قندهار هلمند کې موږ دوه رقم لیتیم لرو. یو هغه لیتیم دی چې غرونو کې دی، بل هغه لیتیم ده چې پخوانی رودونو کې دی، چې تاریخي رودونه و، بیا وچ سوي دي چې هغه وخت کې چې افغانستان لا په سمندر باندې تړلی و. ننګرهار او د کونړ لیتیم اما د مسئولیت په دورې کې موږ بیا تثبیت کړل، ځکه بیا هم خلکو روزل هغه ابتدایي اسناد چې د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا سوي بیا تثبیت شول. نو لیتیم یو برخه و او قانون کې دا راغلی ده چې دا یوازې په اقتصادي معیارو باندې نه، بلکې د ملي امنیت په استناد باندې به موږ دې مدیریت کوو. او ما طرح دا وه چې یو لوی کنسورشیم، یو لوی اتحادیه د اماراتو، کانادا، جرمني، جاپان نه او استرالیا نه کم له کم جوړه کړم او دا ټولو ملکو سره غږېدلي وو چې دې ته موږ څنګه وده ورکړو، ځکه دا د نړیوال اقتصاد په برخه کې د بټریل نظر نه او خاصتا هغه موټرونه چې برېښنا باندې ګرځي دا ټول په بټرۍ پورې تړلي دي او دې نظر نه لیتیم د افغانستان د چین نه پرته شاید گرینلند هغه منابع ولري، اما ډیره برخه پورې انکشاف نه ده کړې. افغانستان لیتیم په آسیا کې او نړیوال نظر نه یو ډیر خاص اهمیت لري او نور نادره عناصر دا تثبیت شوي دي، اما دقیق مقدار د نورو څېړنو ته ضرورت لري. شما یک اشاره کوتاه به زمان امیر عبدالرحمن خان داشتین. شاید در اون زمان بوده که انگلیس‌ها در منطقه از جمله در ایران در همسایگی ما به تفحصات پرداخت و تا جایی که به ما معلوم است در سال 1909 نخستین شرکت مشترک بین فارس و بریتانیا ساخته شد. چرا ما از نظر تاریخی از این عقب ماندیم؟ یعنی در هیچ ساحه هیچ گونه تفحص بین المللی صورت نگرفت. مشکل در کجا بود؟ مقصداً از تفاوض بین المللی در قرن 19 است یا بعد از قرن 19 در زمان امیر حبیب الله خان هم در آغاز قرن 20؟ یعنی تا دوره داود خان مقصدتان است. بله. دو بود داره. نقطه اول، عبدالرحمن خان مخالف سرمایه‌گذاری بین المللی بود. خط آهن اجازه نداد. خط تلگراف که بین کابل و پشاور ایجاد شده بود قطع کرد. تمرکز اساسی از او سر حفظ استقلال افغانستان بود. بخارا را از نزدیک مطالعه کرده بود. 11 سال فراموش نکنید که در تاشکند تیر کرده بود و خط آهن و تلگراف و سرمایه‌گذاری دیگر عامل مستعمره بودن میدانست و بعد از او شرایط بین‌المللی با ایجاد اتحاد شوروی سابق تغییر کرد و منابع را که انکشاف داده شد اینا زیر کنترل داشته. در عراق طور مثال انگلیسان در حدود 30 سال منابع بسیار وسیع نفت عراق که کشف کرده بودن با عراقی شریک نساختن، چون میخواستن مقدار زیر کنترل باشه و در او وقت هم پول را که به کشور میزبان میدادن مثل ایران واره یا عراق و غیره واره حداقل بود. این تنها در سال 1973 با تحریمی که بعد از جنگ اسرائیل و مصر و سوریه و اردن با وجود آمد قیمتا تغییر شد و اوپک با قوت عرضه اندام کرد و قسمت دیگه عدم انکشاف سرمایه بشری خود ما بود، چون دانش اساسی را که ضرورت بود و ما باید ایجاد میکردیم. امان الله خان ترتیبات ابتدایی از ایره گرفته بود، مگر متاسفانه با انحلال حکومت از و بعد از او عبدالمجید خان زابلی ترتیب یک طرح اساسی انکشاف افغانستان در سال
1952 با امریکا پیشنهاد کرد که حدود 250 میلیون دلار قرضه به کار داشت. متاسفانه اینا قرضه رد کردن و رد از این قرضه در تاریخ اقتصادی ما واقعا یکی از فاجعه است که مسیر تاریخ اقتصادی ما را تغییر داد. په همدې حساب مې غوښتل همدغه وخت چې فارس او برطانیا سره قرارداد کوي د تیلو په برخه کې، فکر کوم د اوسني ایران په غربي برخو کې مسجد سلیمان کې بله د سراج الاخبار یو متن مې په یاد راغی. دا په 1912 کال پورې د سراج الاخبار د لومړي کال په 23مه ګڼه کې راغلی چې ښیي افغانانو د بهرنیانو ښکیلتیا باندې شکونه درلودل. مثلا ورځپاڼې خبر داسې دی، زه به تاسو ته لنډ ولولم چې اورېدونکي پوه شي. وایي زموږ ځانګړی خبریال له لندنه لیکي هغه انګریزان چې د کانو د پیژندنې لپاره افغانستان ته تللي وو، یوه خریطه یعنې د افغانستان د کانونو نقشه د ځایونو او د عمومي سیمو له نښه کولو سره یو ځای له هغې نقشې نه جلا چې د افغانستان حکومت ته یې ورکړې په پټه چمتو کړې او تر وتلو د مخه یې فارن آفیس یعنې د بهرنیو چارو وزارت ته لیږلې وه. کله چې نقشه لندن ته راورسېده چمتو کوونکو ته یې د جوړولو لپاره 36,000 پاونډه د انعام په ډول ورکړل شول. دا اسناد واضح دي د ټولو متخصصین چې که ډاکټرو که انجینیرو که نور متخصصینو د فابریکو دا ټول گزارش ورکو ځکه دا خپله ملي وظیفه بولله. همدارنګه سرویګانو باندې نقشو باندې عبدالرحمن خان ډیر سخت وارد او د همدې دپاره یو کشمیری مسلمان چې بریګیدر سبحان نومیده دا یې استخدام که په 4 چنده د معاش چې انګریزان ورکوو، مګر پس ته بیا ووځه. دلته د بې اعتباري فضا هم و او هم ضروري و ځکه انګریزان مطلق په دې نظر کې وو د عبدالرحمن خان دوره کې چې افغانستان کې به بیا دوی راځي او دوی به تیری کوي او دلته باید آمادگی. نو دا نه و چې د افغانستان دوام یا استقلال منلو، دواړو خواو کې بې اعتباري و او د همدې دپاره و چې غیر د سرحداتو له تعیین نه تر آخره پورې عبدالرحمن خان انګریز سفیر ونه ماند. یو مسلمان سفیر به و، مسلمان استازی به و چې له دوی نه استازیتوب کوو چې د امیرشیر خان په دوران. دغه نقل قول چې ما د ورځپاڼې نه راوړ کېدای شي دې کې مبالغه مې ویل. ستاسو خبره دقیقه ده چې په افغانستان کې په معلومو دلایلو د غربیانو یا د بهرنیانو هر بهرني د ښکیلتیا سره یو ډول شک موجود او څوک یې نه پرېښودل چې پکې ورګرځي. علاقه‌مندی شما به ذخایر زیرزمینی افغانستان دکتر صاحب غنی از چه وقت بود؟ در زمان تصدی ریاست دولت یا قبل از آن؟ در خیلی از دوران جوانی مشهور شد. در دورانی که من در مکتب ابتدایی در استقلال بعد از مکتب بیا بودم، موضوع انکشاف افغانستان یکی از موضوعات داغ بود و از برکت دکتر صاحب یوسف خان که ذکرش کرد و متخصصین دیگه ما همه ما متوجه مادن بودیم و بعد از پیشرفت‌هایی که شد مخصوصا در نفت گاز بعد از ایجاد شورای سالنگ، کابل و شمال افغانستان با هم به شکل بسته شد که به صورت روزانه سفر کردن میتونستین و پس آمدن میتونستین و نقاط تفاوتات نفت و گاز ما از نزدیک دید و تاثیر اساسی بالای ذهنیتم گذاشته بود. بخش دوم علاقه ما از نگاه تحقیقات ما در اقتصاد سیاسی بود. قسمت زیاد تحقیقات ما سر دولت سازی بود و یکی از اساسات دولت سازی معلومدار منابع مالیش است و از این جهت استفاده و سوء استفاده از منابع طبیعی یکی از موضوعات عمده تحقیقات دوامدار ما در طول عمر ما بوده و قسمت سومش در بانک جهانی بود که پالیسی سیاسی دولت‌های مختلف مخصوصا در 5 سال آخر ما به صورت روزانه تعقیب میکرد. وقتی که دوباره فرصت خدمت در وطن ایجاد شد، در وزارت مالیه طرح مسئول ساختن آینده افغانستان در کنفرانسی که در برلین در 2004 گرفته شد تهیه کردم و از این جهت بود که ابعاد مختلفی را که ما شما سرش صحبت کردیم، از آب، موقعیت، منابع طبیعی ما و خاصتا معادن و پترولم اینا ما نقاطی بود که به صورت اساسی تهیه کردم و بعد از اینکه من مسئولیت ریاست جمهوری را گرفتم مجبور به این شدم که تمام اسناد سر تا پای شخصا بخونم. او بخې پوښتنه مې دا ده چې نه یوازې مو ولوستل بلکې تر کومه چې ماته معلومه ده شخصا په ډېرو شیانو کې دخیل شوئ. علت یې دا و چې نور پرې نه پوهېدل که په هغوی مو ډېر باور نه کاوه؟
نه خبره د باور نه و جناب جنبش صاحب، خبره د دې وه چې ما تاسو ته بیا عرض وکړه چې موږ د بشري پانګې تداوم نه لرو. لومړی د ولسمشر صاحب لاړم معدن وزارت ته، 200 میلیون ډالر د معدن وزارت په باندني متخصصینو باندې لګېدلي او ما دا ټولو سره له نږدې نه وکتل. یو مثال درکو، چینایانو سره موږ په اصلي بحث کې وو چې آیا کافي سکاره لرو سمنګانو مرکزي افغانستان کې چې برېښنا تولید کړو، لکه چې قرارداد په برېښنا باندې وو که ما په یاد دوی 400 میگاوات یا د حدودو کې وو. چینایانو ادعا درلوده چې تاسو سکاره نه لرئ. نو متخصصینو ته ګورم وایم چې سکاره لرو که نه لرو. یوې وایي لرئ، نه یوازې لرئ، ډېر اوچت سکاره لرئ. دا یوازې شخصي متخصصین نه وو، شرکتونه وو چې پیسې ورکړي. بلې راځي وایي نه تاسو نه لرئ. داسې شی دوی نه و پرېښی، د هغه باندې دا 200 میلیون ډالر چې لګېدلي وو تاسو ته یو نتیجه درکړي او منځ کې ګډوډي وه. بل وخت د جیولوژي د امریکې سروېګانې بشپړې شولې، ما نه غوښتنه وکړه زه امریکې کې په یو سفر کې وم که دې نتیجه ګیري موږ ته ووایم، ځکه هغه خو جیولوژي ټوله کړې وه، اما دا چې دې نتایج افغانستان ته څه دي، جیولوژیستان خو د پالیسي جوړونکي نه دي. له هغه دپاره لومړی خبره چې ما ورته وکړله ما ویل چې دا ملي وحدت دپاره یو نعمت ده، ځکه د افغانستان منابع ته چې وګورئ داسې زون د افغانستان نشته چې بډای وي. همدا مې بله پوښتنه وه چې یعنې څنګه تقسیم شوي دي؟ واقعا هر زون د افغانستان او هر ولایت د افغانستان خاص زیرمې لري او د دې ترکیب ته که وګورئ معنی دا ده چې خدای جل شانه غوښتي چې دا وطن کې ملي وحدت وي. عراق ته که وګورئ یو ځای کې تیل ده او نور ټول ورباندې اخته دي او نه جوړېږي، اما په افغانستان کې د منابعو تقسیم زښته ډېر په اساسي توګه په سمه توګه سوی او یو بل سره متمم دي. نو له دې نظر نه دا ماته زښت ډېر اهمیت درلود. بله برخه دا ده چې پالیسي جوړول له معلوماتو له اخیستلو نه فرق لري، ځکه ابتدایي معلومات ټولوئ. جنبش صاحب ساده یې ووایم که یو غره ته خیژئ خو باید یوه لاره ولرئ، او یا که کونړ کې کېناستلی او غواړئ قندهار ته لاړ شئ خو باید وسنجوئ چې کومې لارې نه ځئ. دغه نقشه جوړول یو اساسي خبره ده او په منځ کې د نقشې جوړول معنا دا ده چې لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال نظر کې ونیسئ. او بل لویترینه برخه د یو نقشه د لارې جوړول دا ده چې باید خنډونه په واضح توګه تشخیص کړئ او منځ کې طبقه بندي د لومړیتوبونو وکړئ او بیا پوه شئ که یو هدف ټاکئ دې هدف ته څنګه رسیږئ. دا برخه کې که ما برخه وه همدا و چې زه په دې روزل سوی وم چې زښت ډېر معلومات وګورم، سره یو ځای کړم، یو نتیجه ګیري ورنه واخلم. دغه یې ما برخه وه او پس له هغه نه د دې مل سم چې همکاران د دې په عملي کولو کې مخکې لاړ شي او که خنډونو سره مخامخېږي برته موږ وکړی شو چې په یو نقشې لاړ شو. اما په دې ترتیب باندې چې یو راسي چې نن دلته سته یا دلته نسته یا دې برخې کې دا کوو یا دا موږ جنجال دا ده چې تخنیکي نظر نه هغه لازمي اجماع چې له راشه درشه نه، له مکتب نه، پوهنتون نه بیا عملي کار نه راځي، ډېره تشه ده، عمق نه لري. او د همدې دپاره چې د ولسمشر په حیث باندې ما باندې یو عظیم بوج و چې په نورو ولسمشرانو باندې نه و، ځکه تاسې تخنیکي برخې کې او پالیسي جوړولو کې راځئ چې بدیلونو باندې وغږېږئ او منځ کې انتخاب وکړئ. او بوج ما باندې و باید ټول اسناد مې کتلي وای سر تر پایه هر سکتور کې چې او مخصوصا یو عمده سکتور لکه دې غونډې چې اساس د نورو. تقریبا به پایان این برنامه نزدیک میشیم و بنان فکر میکنم که نیاز خواهد بود که این بحث در یک برنامه دیگه ادامه بدیم. در پایان بخش اولی میخواهیم که شما اشاره داشتین به ای که معادن و نعمت‌های زیرزمینی را، گنج‌های زیرزمینی را برای امروز میخواهیم به نسل که فعلا زنده است و این میخواهیم یا یک نوع قرارداد است، یک نوع تعهد است
در برابر نسل‌های آینده. با توجه به از آنچه که شما به او تا حال اشاره کردین و تجاربی که داشتین در این زمینه، میخوایم بفهمیم که چی کارهای در زمینه تفحص و استخراج و سرمایه گذاری معادن و منابع هیدروکربنی چی چیزهای باید صورت بگیره و از چی چیزهای باید اجتناب شود؟ اسپانیا پولدارترین امپراتوری جهان در قرن 16 تا 18 بود، چون سر طلای و نقره امریکای لاتین استوار بود، اما به یک کشور عقب مانده اروپا بدل شد. از جهتی که به غضب آمد، عوض اصلاحات بنیادی را که بیارن و دولت سازی را که ضرور بود انجام بدن، بزرگترین امپراتوری دنیا را از دست دادن. انگلستان که یک کشور حاشیوی بود با مدیریت متفاوت تانست خود به بزرگترین امپراتوری جهان بدل بود. کانگو امروز در افریقا غنیترین کشور افریقا از نگاه منابع طبیعی است، اما در عین حال یکی از بدبخت‌ترین کشورهای روی زمین است. نروژ بالعکس یکی از موفق‌ترین کشورها در مدیریت سرمایه هنگفت که از نفت و گاز داره و اگر نروژ را خواستن اسلو را ببینین، هنوز هم شکل زندگی از اینا با اعتدال است و صندوق را که اینا ایجاد کردن برای مدیریت آینده بی‌نظیر است. در قرن 20 ایران، عراق، ونزوئلا، اندونزیا این ثروت موجب تلاطم دوامدار و بی‌ثباتی‌های دوامدار، افراط تفرید، انقلابات و غیره شد. اندونزیایی که امروز به یک انکشاف چارگام پیش میره بر اساس ثروت نفت نیست، بلکه بر اساس یک مدیریت نهایت متفاوت. بنابراین تجارب واضح است، ما ضرور نیست که خود ما دوباره تجربه کنیم. نقطه دومش شفافیت واضح است. بدون حاکمیت قانون، شفافیت، سرمایه‌گذاری بالای قوه بشری و ابعاد مختلف قوه بشری. جیولوژی اگه یک طرف است، طرف دیگهش مدیریت اقتصادی است، طرف دیگهش ظرفیت مذاکرات قانونی، قراردادها، مدیریت ازی، ابعاد مختلف است که باید با هم منسجم باشه. مثل که از یک دست آواز نمیبره و دو دست ضرورت دارین. ضرورت هماهنگی واضح است، اما از همه قدم مهمتر یک اراده واضح سیاسی و مشروعیت است. بدون مشروعیت داخلی، مشروعیت منطقه‌ای و بین‌المللی و سرمایه‌گذاری هنگفت را که ضرورت است که منابع و سرمایه واضح برای تأمین رفاه افغانستان و ایجاد مناسبات وسیع منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود آورد، صورت گرفتن نمی‌تونه. باید واضح بفهمیم که اگر می‌خوایم این به صورت قاچاق است پیش استفاده شود یا مواد خام، معلوم دار شبکه‌ها وسیله‌اش است. اما اگر می‌خوایم که منابع ما بر رفاه دوامدار افغانستان استفاده شود، ضرورت به نوع دیگه دانش و مدیریت است و او قابل دسترسی است، اما تصمیم واضح داره که راجع به این یک اجماع لازمی به وجود بیاد. ډیره مننه ولسمشر محمد اشرف غني. په کوم خبرو چې تر دغه ځای راورسېدو، زه فکر کوم دا د دې ارزښت لري چې په راتلونکي خپرونه کې له همدغه ځای نه پیل کړو، ځکه چې ستاسو تجربې په دې برخه کې باید نسلونو ته ډېرې مهمې وي. نو ستاسو په اجازه او د اورېدونکو په اجازه به افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه د خپرونې دا لومړۍ برخه هم دلته پای ته ورسوو. تاسې او اورېدونکو ته کور ودانۍ وایم. ژوندي اوسئ. مننه تاسو نه او ټول اورېدونکو نه. زنده باد افغانستان. تل دی افغانستان. yaşasın Afganistan.